حضرت خدیجة الکبرا حیران نسول چې کله د لاس ونیوی کمرې حجرې ته راولي د پیغمبر علیه السلام چونکې حضرت جبرائیل لیدلی دی او پر هغې باندې د الله تعالی د کلام بوج او د نبوت بوج راغلی دی او دا قانون دی چې پر سړي باندې بیره او بوج راسي د هغې اکثره یخ کېږي تبی شي پیغمبر علیه السلام د څه ویلو څه بغیر هغې ته وایي زملوني زملوني یو ځل مې در بستره لاندې که یو دروند شی را باندې واچو بدن مې یخ مې کېږي تبه مې ده حضرت خدیجة الکبرا دستي درې څه تورو لاندې کوي چې کله دی در تورو لاندې سو چې لږ ارام کوي حضرت جبرائیل را ورسېد دستي ورته یا ایها المزمل قم ای در تورو لاندې انسان ولاړ سه ستا دپاره نور پروته نسته ستا دپاره نور آرام نسته ستا د نصیبو د قسمته څه آرام ختم سو دی چې راپورته سو دا بستره یې داسې ونیوله د ځانه څه لرې کله څه ورته وایي ورته یا خدیجه کور والا ته وایي خدیجې اتوئ الفراش عني فإني لا راحة لي بعد اليوم وایي زما څه ده بستره لرې که زما زندگی الله په داسې ورته وایي زما زندگی الله تعالی په داسې امتحاناتو کې راوستله چې د نن بعد زما دپاره بیا راحت و اساني نسته بس زما پر ذمه باندې تر قیامته پورې ټوله انسانیت ته پیغام رسول رالو زما پر ذمه باندې شرق و غرب جنوب و شمال د ټولې مځکې د مخ ذمواري راله او زه یو سړی یم او زه تنها انسان یم زه به در قیامته پورې پیغام څنګه رسوم او زه به د مځکې ټولو کنجانو ته پیغام څنګه رسوم ورته بس زما زندگی نوره امتحانی ده او زما زندگی د امتحاناتو ده او زما په زندگی کې د نن څه وروسته آرام ختم سو حضرت خدیجې ته وایي زما څه بستره ټوله کړه چې د کم چا زندگی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر نقشه راسي تاسو یقین ومنئ د هغې زندگی څه بیا اوسایي ختمه سي د هغه زندگی سراحت ختم سي هغه شاعر نه وایي چې می ګویم مسلمانم به لرزم چې کله زه دا وایم چې زه مسلمان یم دا زړه مې دردیږي دا زړه مې ریږدي بیریږي کې مې دانم مشکلات لا اله الا الله را زه په دې باندې پوهېږم چې لا اله الا الله کلمه ویل څومره مشکلات لري چې پر دې کلمه زندگی تیرول د دې کلمې پر تقاضا باندې ژوند تیرول او پر دې کلمې باندې وخت تیرول چې دا څومره مشکلات لري الله تعالی قرآن کریم کې انسانانو ته څه وایي احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا ایا د دې خلکو دا ګمان دی چې دوی به یو ځل دا وایي چې موږ مؤمنان یو ان یترکو دوی به دغسې پاته وي وهم لا یفتنون د امتحاناتو سره به نه مخامخ کېږي نو چې کم چا د ایمان وعد دعوه وکړه او چې کم چا د پیغمبر د امتیت دعوه وکړه چې کم چا د پیغمبر علیه السلام پر نقشه باندې د ژوند تیرولو اراده وکړه د هغې زندگی به په دنیا کې په امتحاناتو کې راځي ځکه دنیا الله تعالی د امتحاناتو ځای پیدا کړې ده ځکه دنیا الله تعالی جیلخانه پیدا کړې ده د مومن جیلخانه ده په جیلخانه کې به پر چا باندې امتحان نه وي پر جیلخانه کې به کم سړی د خپل مزاج مطابق زندگی تیروي په جیلخانه کې به د کم چا زندگی په خوشحالي کې راځي نو ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت خدیجة الکبرا ته وایي یا خدیجه اتوئ الفراش فإني لا راحة لي بعد اليوم ای خدیجې زما څه دا بستره ټوله کا زما د زندګۍ صراحت و آرام نور ختم دی د هغې څه وروسته حضرت خدیجة الکبرا د ده څه داستان پوښتي د هغې څه وروسته حضرت خدیجة الکبرا دی ورقه ابن نوفل ته راولي هغې څه وروسته حضرت خدیجة الکبرا دی عداس راهب له راولي چونکه وخت مختصر دی که زندگی وا د دې متعلق به نور جمعو کې څه خبره کوو الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر